دا مخامخ چې کوم تاسو ته شاپینګ مال ښکاري د شیرګل د ټول نه مشهور شاپینګ مال دی چې ورته وایي غني سوپر مارکیټ لونډانو د هغې سلامونه دی وی ټولو لونډانو ته او مسافرو ته سار سر ټیمو زه لونډ سړی د کور راوتم د برنډې سایکل په لاس کې مې چترۍ راغیستې وه ځکه چې موسم ډېر زیات خراب و او ګیر چاپېره بارانونه هم شوي خو یخني هم ډېره زیاته وه زه ډېر زیات خوشحاله وم بهر ډاکټر علم چې باران لږ راتېز شو نو خپله چترۍ مې کولاو کړله لونډانو ګیر چاپېره مې کتل غونډ ګراونډ خالي و هر څه خالي پراته و بس زما هغه پارټنر رالی و زه د هغه څه په موټرسایکل کېنستم چترۍ مې پې شاته ونیوله لونډانو د هغې نه پس موږ مخ په وړاندې روان شو ځکه چې موږ تلو د کار طرف ته په روډ باندې چې راغللو نو روډ باندې هم ډېره زیاته یخني وه تر دې چې موږ د شیرګړ بازار ته راورسېدلو چې د شیرګړ په بازار کې نظر واچو نو د شیرګړ بازار هم مکمل خالي ولې چې لا څوک نه راغلي تر دې چې موږ د کار ځای ته راورسېدو چې ومې کتل نو مالک راپسې نن ګیټ هم بند کړی ولې چې هغوی لا پاسېدلي نه وو د هغې نه پس موږ ګیټ څه په طریقې سره کولاو کړو کنیکشن منیکشن یې سیټ کړو دلته په کټ کې کېناستو موسم خراب و د هغې د وجې بجلي لا نه وه نو چې بجلي کله راله موږ خپل کار شروع کړو د ډیر کار نه پس چې کله موږ ستړي شو نو د هغې نه پس مې چې کم دی ماشین را روان کو او ملګري ته مې ویل ماشین سیټ ته کوه ولې چې بجلي هم لاړه او چوټی ټیم هم و نو بس ویښتان مې سیټ کړل او په دې خواته را روان شوم دا کار دی چې نن پکې موږ ډېر زیات پراګرس ویستو په دوو ماشینانو باندې لونډانو د هغې نه پس مې خپل ماشینان چې کم دی ښه سوري ته مزیدار په کمره کې ودرول ما ویل چې یاره څوک د حجرې نه یو نسي د هغې نه پس موږ لارې ته راووتو مخ په وړاندې روان شو موسم هم ورو صفا کېدو واله زه تاسو ته اوس ښیم د دې نه پس موسم چې نور هم پکې راخته دی او ډیر زیات خوانې کو او زه ورته ډیر زیات خوشحاله هم نور ښه تیز نو دوا کوي چې سبا اسمان شینی لونډانو د هغې نه پس چې کوم دی مخ خپله خوشحالي مناوخله په دې کې مې ملګري راته ویل چې ته ځان کلک که هسې نه چې ښکته پرېوځي لونډانو موږ خپل منځ کې ګپ لګو را لګو چې د شیرګل ټالونو ته راورسو چې د شیرګل دا ټالونه ډیر زیات مشهور دي دلته هر قسمه لرګی مې هم ملاویږي د شیرګل بازار منځ ته چې کله راورسو چې وم کتو ډیر زیات رش او تاسو کتی شئ چې په اسمان کې نور مکمل ښکارېدو ځکه چې موسم صفا کېدو والو دا مخامخ چې کوم تاسو ته شاپینګ مال ښکاري د شیرګل د ټول نه مشهور شاپینګ مال دی چې ورته وایي غني سوپر مارکیټ لونډانو د هغې نه پس چې کله موږ سبزي منډۍ نه راورسېدو دا د اریچن چوک دی چې اریچن تکم روډ تاو شوی نو موږ په دې باندې مخ کې چې لاړ شي نو اوسېږو دلته کې زموږ د بل ملګري په دې کریاني دوکان کې خپل کریاني دوکان نه خپل کار مار ختم کو بس موږ مخ په وړاندې را روان شو زه ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې کلي ته رانیزو فاینل مونږ د شیرګړ پل ته راورسېدو چې دلته کې ډېره زیاته ښکلې نظاره وه نو زه تاسو ته پر خپل موبایل په سکرین باندې ښیم چې لاندې پل نه لاندې ایریا څومره ښکلې او مزیداره ښکاري د هغې نه پس مونږ ډېر سفر وکړو خپل کلي ته راوسېدو تاسو زموږ د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ دلته خپل ولاګس ختم کوم والسلام تھینک یو